السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا ابو هريرة مبارک خرواتي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک ویلی دی چې ملعون دی د الله لعنت دی پر هغه چا باندې چې راتګ او ښځې لره پې د بوریها د شا په خوا کې. هغه څوک ملعون دی چې هغه د ښځې سره د شا لخوا راتګ کوي. حدیث رقم 2022 جلد نمبر 3 صفحه نمبر 409 ابو داود او د غرنګ نسائی حدیث رقم 8916 کې روایت کړی او ابن ماجه په حدیث رقم 1923 کې روایت کړی او مسند احمد په حدیث رقم 1933 کې روایت کړی. او د غرنګ د ابو هريره مبارک خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای ملعون دی هغه څوک چې راتګ کوي او ښځې لره د شا لخوا. او د غرنګ د عبدالله بن عباس رضی مبارک خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي لا ينظر الله الى رجل، الله په نظر د رحمت نه ګوري هغه انسان ته چې ښځې ته راتګ کوي د شا لخوا. او خزیمه بن ثابت رضی خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله جل جلاله د حق څخه نه شرمیږي. حق الله جل جلاله وایي حق لڅی مشته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تاسې ښځو ته راتګ مه کوئ له شا لخوا څخه، ښځو ته راتګ مه کوئ له شا لخوا. او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی وکړي څوک ښځې ته له شا لخوا څخه رالی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، د کفر وکړي په هغه سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. ترمذي جلد 3 صفحه 416 او د غرنګ په سنن کبرا جلد 5 صفحه 314 که حدیث روایت کړی دی. او د غرنګ موسوعه الفقهیه جلد 4 صفحه 4 مباحث الوقت کې دې مفصل بحث ورکړی دی چې دا عظیمه غټه ګناه ده. هیڅ نبی په دې سره قول نه دی کړی چې د ښځې سره د شا لخوا جماع دې وسي. نو محترمینو دا د حیواناتو عادت دی، د حیواناتو رسم دی د خپلې ښځې سره د شا لخوا کار کول. الله دې رحم وکړي، الله دې فضل وکړي. داسې بدبخت او داسې ناترس انسانان هم شته چې د خپلې ښځې سره هغه همیشه د شا لخوا څخه دا کار کوي. یو پښتنې خور په ټلیفون باندې راته وویل ځکه دا زما ټلیفون شمیره اوس دنیا ته رسېدلی. وایي مولوي صاحب یو مشکل لرم، عرض لرم، له وخته نه مې ډاکټر ته ولی سوی نه مې قریب ته ولی سوی. ستا بیانونه مې واورېدل، زړه مې وکړي چې دا دې هم پلار دی او هم دې مشر دی، خپل عرض ورته وکړه. ما ورته خپل عرض وکړه. ټول 15 کاله کېږي چې خاوند د شا لخوا څخه لواطت راسره کوي. اوس مرضي راته پېښ شوي د غټې بولې نه شم کنټرولولی. مېړه ته چې دا کار مه کوه، هغه وایي دا خو د خاوند حق پر تا دی، ته د خاوند سره هغه نافرماني کوې. په اول وخت کې خو یې دا راته ووایي چې بله در باندې کوم پلانکی کوم. نو زه دې ته تعجب پاتې یم چې دا اوس انسانان دي، مسلمانان دي، کافران دي، د انسان زامن دي، د یو حیوان د نسل څخه دي. دا اوس کم انسانیت ته چې سړی د خپل حریم سره د شا لخوا دا کار کوي. یو ښځې له خارجه زنګ راته وویل چې مولوي صاحب ما ته خاوند راځي د شا لخوا لواطت راسره کوي، شراب را باندې څښي، وایي دا د مېړه حق دی. زه نه پوهېږم دغه څنګه ځان ته مسلمانان وایي. په دې کې به ایمان په کم ځای کې پاتې، ایمان به چیرې ورسره وي چې ښځه په شرابو امر کوي، وایي دا زما حق دی ویې خوره، لواطت زما حق دی ویې که راسره. الیعظ بالله. دا هغه قوم دی چې ښځې ته له شا لخوا راتګ کوي چې په ورځ د قیامت په الله په نظر د رحمت نه وګوري، الله په نظر د رحمت شیطان ته نه ګوري، الله په نظر د رحمت کافر ته نه ګوري، الله په نظر د رحمت مشرک ته نه ګوري، الله په نظر د رحمت منافق ته نه ګوري. نور چې هر څومره ګناهګار وي الله به په نظر د رحمت ورته وګوري، عفو به ورته وکړي. خو دغه لوتیان دغه ځناوران دا به الله نه وبخښي، دا به دوزخ ته ځي، تر فرضو بې زخمونه راوځي. ټول 18,000 قومه به ټول ورته اریان چې دا هغه څوک دی چې د ښځې سره د شا لخوا دا کار کوي.
سبحان الله څنګه مسلماني ده، څه ډول غیرت دی، څه ډول وجدان دی. سبحان الله. کاش کې الله جل جلاله زه عالم نه وای پیدا کړی و، امې وای خو به دې خلکو به زه نه وای خبر، زړه خو مې درد نه وای کړی. ما ته داسې ناولده واقعات مخته راشي که عالم د خلکو په جامعه کې د مور او پلار حیثیت لري، خپل د زړه درد ورسره شریکوي او خپل د ژوند حال ورسره شریکوي. واقعات زما زړه وینه سره خوړل کېږي، په لاس کې مو هېڅ نه دي. کاش کې د عمر خلافت وای، کاش کې د عمر بن خطاب خلافت وای، کاش کې د عمر بن عبدالعزیز خلافت وای، کاش کې د خالد بن ولید خلافت وای، کاش کې اسلامي نظامونه وای. ښځې به عرض کړی وای چې زما خاوند زما سره دا کار کوي. نو محترمینو، د خدای په لحاظ باندې، د قرآن په لحاظ باندې، د خپل آخرت دپاره، د خپل قبر دپاره ماته مو څه را رسېږي، احتیاط وکړئ. د خپل حریم سره په مشروع او په روا طریقه باندې جماع وکړئ. الله مخلوق ته تکلیف ازې مه ورکوه. هغه خو ستا په لاس کې بندۍ د کلیواتت سره کویم، دا چیرې ولاړ شي. خو د پښتنو ماحول د کله کور راووتل باره نورې ډنډورې پسې تړي، خپل حق په تر چا نه شي رسولی. نو دا خو چې اسلامي نظام وای، دا ښځه حق لري چې ولاړه شي محکمې ته چې زما سړی زما د شا له پاسه هغه دا کار سره کوي. اسلام به ده ته تعذیر ورکړی وای، ده به بندي کړی وای، ده ته به سزا ورکړی وای. نو محترمینو، پر دغو باندې رحم وکړي، الله به در باندې رحم وکړي چې دومره خدای ناتر ساز سم دن کافران سي ولاړ سي، سم دن کافران سي چې بیا کوي هغه کوي. بیا نو د اسلام تناو له غاړې ایسته کړي، دا ته اسلام نه ویل کېږي. دا نه د اسلام چې سړی 15 کاله خپل حریم په عذابوي او بیا هغه خواره کوي، ژاړي وایي مولوي صاحب زه غټې بولې نه شم کنټرولولی. نو محترمینو، دغه حیوانیت ایسته کړي، انسانیت ځان ته راوړي. الله جل جلاله چې خپله ښځه په حلاله شرعي نکاح باندې درکړه، ستا حریم دی، هغه ته د ورتګ لارې قرآن راښولي دي، هغه د اولاد په ځای کې جمع کوه. محترمه، دا چې د ښځې سره د شا لخوا دا کار کوې، په یو عظیم جرم کې اخته یې. آخرت دې خراب سي، قبر دې خراب سي. دنیا فاني ده، بیا به یې وخت ارمان وکړي، هغه ارمان بیا ګټه نه کوي. ابراهیم بن آدم رحمت الله علیه وایي په مسجد کې ناست مې شاګردان راته ناست دي، وعظ او نصیحت ورته کوم. په دې خبرو کې مې دا خبره وکوله چې الله جل جلاله وایي زه تعجب کوم، حیران یم هغه چا لره چې کمزوری وي او د زورور سره یې جنګ وي. کمزوری وي، د زورور سره په غېږو روغلی، د زورور سره یې جنګ شروع کړی. تعجب کوم هغه چا لره. په دنیا کې خو هر سړی د ځان له زورور سره ښکر نه وي چې تر ځان یې زورور بولي، هغه ته تسلیم وي. ابراهیم بن آدم رحمت الله علیه وایي ما په دې خبرو کې وویل چې الله وایي زه تعجب کوم هغه چا لره چې کمزوری وي، د زورور سره بیا په سیالي کې وي. وایي دا ځوان د زمانې بدمعاش و، د زمانې ډاکو و، د زمانې غل و، ګاټ او پوج او پیکاټان ورسره دي. وایي دا رالو دا ته لمونځ وکړه، ما دا نصیحت کو دوی ولاړو. څو ورځې بعد دا ځوان رالی، راته ویې ویل چې زما په خبره کې سودا بنده ده، څنګه یو څو کمزوری وي د زورور سره جنګ کوي. دا تا لیدلی دي چې کمزوری له زورور سره جنګ کوي؟ او الله بیا تعجب څنګه کوي؟ ابراهیم بن آدم رحمت الله علیه مبارک ورته زورور خو الله دی، الله زورور دی، کمزوري موږ د الله سره مؤاخذ دی، د الله نه فرمانی کوو. الله موږ ته تعجب کوي چې ته اوس دې ته وګوره، هلته مې دونه کوچنی پیدا کړي، د مور له رحمه راووتې، نه دې لاس کار کوو نه دې پښو کار کوو. د سپکو بولو ځای څخه دې مرداري روانې وي، د غټو بولو له ځای څخه دې مرداري روانې وي، د خپله مرداري دې نه سوی سبا کولی. اوس نو بیا رالوی سوی، شهوت سو، ځوان سوی، غټ سوی، اوس نو باره چې په مخ درځي هغه کوې. الله دغه مخلوق ته حیران دي، دغه انسانیت ته حیران دي. بیا ځوان لاړې، څو ورځې بعد بیا ځوان رالی چې یا ابراهیم بن آدم زه خو ډېر مصرف علی نفس باندې یم، ټول وخت مې په نفس او ټول وخت مې په خواهشاتو په شهواتو کې تېر کړی ده او غلاوې مې کړي دي. آیا الله دغه ګناهګار ته عفو کوي که نه کوي؟
ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه ما طلوع د الله د رحم دروازې د مغفرت دروازې خلاص د ګناګارانو لره دي هیڅ تائب څه توبه وکړه ودول لار د توبې را وشي والمال اصعب لار در وشي که اسهل وسا او که ګران دول ګران لار وشي وسا لار کومه ده ګران لار کومه ده مال وسا ده د پنځه وخت المنځ کوه د حرام څخه ځان وساته او غیبت مکو کبایر ګناهونه مکو دا اسانه لار اصعب لار ګران لار ده ترک د شهوات وک ودول سخت لار مختار کوم که ډیر مې د الله نه فرماني کړې ده ابراهیم بن ادم رحمت الله مبارک ورته وایي د الله څخه سوا نور نو ټول پرېږده چې سخته لار عملي کوې نو بیا د الله څخه سوا ټول تعلقات پرېږده ځوان وایي له هغه ځای څخه رئیس هغه د خانۍ او د سرمایهدارۍ او د بدمعاشي کالي وغورځول د ملنګیانو په لباس کې ولاړی څه وخت بعد ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه مبارک ته رالی یو خړه شړۍ اغوستې د ژاړي دلته د دې ځوان ښځه یو وخت ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه ته رالی چې زما خاوند خو رالی ستا پر لاس چې توبه وکړه لاړی فقیر سو درویش سو نو که هر وخت رالی ما په خبر کړه ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه کړه چې دا ځوان د شپې رالی ده وایي یو خادم واستوه ښځې ته چې راز خاوند یې راغلی ښځه چې راله خاوند هغه خاوند نه دی د سپین کالو پر ځای باندې شړۍ اغوستې ده هغه یو په خاورو سپېره سړی دی هغه رنګ ژړ دی د هغه په سترګو کې د الله خوف بیره پرته ده د هغه سترګې له بدخوابۍ سسرې دي د هغه په سترګو کې د اوښکې لارې جوړې سوي دي وایي ښځې یو کوچنی ماشوم په غېږ کې راخیستی دی چې دی ورک سو دی درویش فقیر سو هغه زوی بیا وروسته پیدا سو وایي دا یې ور وغورځاوه ظالمه خو په ژوند کې دې کونډه کړم په ژوند کې دې کونډه کړم ولې دی که ستا عیش و دبدبه څه سو ته اوس دلته یو فقیر دې له ځانه جوړ کړی ځوان ابراهیم بن ادم رحمت الله مبارک ته وویل ولې دې جفا راسره وکوله یا ابراهیم بن ادم دی نه چې دغه د اولاد محبت اولاد فتنه ده دی نه چې دا د اولاد مینه ما د الله څخه لرې نه کړي نو واښه چې خپله شړۍ ور وغورځوله دغه زما شړۍ دغه هلک ته ور لباس که دا د ده ورېښمین لباس خرڅ که پر فقراو یې وویشه ځوان له کوره ووتی هغه ښځې ابراهیم بن ادم رحمت الله مبارک ته وویل که بیا رالی ورله ما بیا په خبره که خاوند دی د ژوند ملګری دی په زړه کې درس ته د خاوند ابراهیم بن ادم رحمت الله مبارک وایي څو ورځې بعد غږ را باندې وسو یو څوک رالی دروازه یې راوټکول چې هلته په یو کنډواله کې یو ځوان پروت وایي ابراهیم ته وراسئ ابراهیم بن ادم ته وراسه زه چې ورلم وایي هغه ځوان دی ډبره یې په سر لاندې کړې ده حالت ته زه کندلی دی وایي ما ته یې وویل چې یا ابراهیم بن ادم دا ډول ګناهګارانو ته به الله عفو وکړي که به نه کړي ولما د الله د رحم دروازې پراخې دي وایي دې ځوان پر دا خوله باندې دا کلمات یې را جاري سولې د ځوان پر خوله دغه کلمات یې رالی لمثل هذا فلیعمل العاملون په جنت کې به جنتیان وایي وایي د دغه دپاره یا به ملایکې وایي چې د دغه دپاره انسانانو په دنیا کې د الله طاعت او بندګي کوله او دغه رنګه به پر حالت ته ځکندن باندې مؤمن ته جنت ورښکاره کېږي نو دی ځکه وایي لمثل هذا فلیعمل العاملون د دغه دپاره مؤمنان په دنیا کې هغه عمل کوي نو وایي ځوان جنت ولیدی دغه آیات تلاوت کوي روح یې قبض ولاړی الله ته وسوس نو محترمینو د دروازې د توبې دروازه خلاصه ده تر اوسه تائبین سي الله تعالی دې منکرات څخه ځان وساتي د خدای په لحاظ څه رحم وکړي د خپل قبر دپاره یې وکړي د خپل آخرت دپاره یې وکړي مسلمان نور در کړی ده خپل زړه ټوټه در کړې ده ته بیا دې واته سره کوې هغه وایي ما ته مرض پېښ دی زه غټې بولې نه شم کنټرولولی نو الله دې د خلکو ته هدایت وکړي که به هدایت نه ورته کړي الله دغه مسلمانان دې خلاص کړي
په داسې افت یې ولړه چې په دنیا او په آخرت کې ذلیله او رسوایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.